امینه بیبي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې زما په ګیډه شوی دی کنه ما د درنواله نه دی محسوس کړی ما د تکلیف نه دی محسوس کړی او امینه بیبي وی په دغه وخت کې په مکه مکرمه کې سخت قحط و باران نه کېدل ساروی د لوګي نه مړه کېدل په مکه مکرمه کې چرته شینکې نه اصل کې مکه مکرمه کې خاصم د غیاګانو ځمکه نه ده سره غرونه دي شګي دي خو بیا په دې غرونو کې بسنه سبوټي کې د خلکو به د سارو لراوړه غبه وته ورکول وی بارانو نه هغه غیاګانې ختم شوي هیڅ شی نه ساروی د لوګي نه مړه کېدل وی چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما په ګیډه شو کنه الله تبارک وتعالى بارانونه شروع شو وی زه پوه شوم چې دا زما د دې بچي برکت دی او دا خبره مې نبی څنګه کوي چې الله تبارک وتعالى قد سالی ختم کړه او بارانونه شروع شو دا زما د بچي برکت دی دا خبره ولې کوله وی دا مې ځکه وکړه کنه وی یو شپه زم لاستوم داسې د کور په صحن په غولي کې په کټ کې ملاستوم خوب نه راته ګرمي و نیمه شپه شوه د کټ یو سر لزم د کټ بل سر لزم خو خوب راځي نه کټ کې اوړم راوړم نیمه شپه ده وی په دې دوران کې ماته یو غیبي आवाज وشو د یو غیبي سړي د طرف نه आवाज راته وشو سوکینم نه आवाज راته دا وشو چې اے امینی کم معشوم چې ستا په ګیډه دی دا څه معمولی معشوم نه دی دا څه کمزور معشوم نه دی ستا په ګیډه چې کم معشوم دی دا د دواړو جهانو سردار دی دا आवाज مې واورېد او بیا راته وویل چې کله دا معشوم پیدا شي کنه نو په ده باندې به دا دم ورواچي اعوذ به بالواحد من شر كل حاسد پناه غواړم په دې معشوم سره په هغې یو ذات باندې د هر حسدګر نه ورته پناه غواړم په هغې یو ذات سره پناه غواړم دته د هر حسدګر نه دا دم به په ده باندې ورواچي ومې کتل اواز راغی سوکینم نه حیرانه شومه چې یاره زما په ګېډه چې کوم ماشوم دی یقینا دا د کمالاتو ماشوم دی نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کېده که نه پیدا کېدو نو امینه بیبي وی او د امینې بیبي سره په دې ټایم کې یو بله زنانه هم موجود وه هغه هم ګواهي کوي وایي چې څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو د امینې بیبي کور ټول د نور نه ډک شو د رڼاګانو نه ډک شو د نور نه ډک شو او چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو کنه وای د شهادت ګوته داسې اسمان ته نیولې وه د نبی علیہ السلام د پیدایش سره د شهادت ګوته داسې اسمان ته نیولې وه حیران شو دا څنګه ماشوم دی په دغه شپه باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم نیکه دی عبدالمطلب د ده په خانه کعبه کې شپه وه هلته حرم کې ناست هلته سړی سې خوشحالۍ چې ناست بختور خلک دی څه ټایم زړه وغواړي هلته لاړ شي کښېني ځای هلته ناستو په حرم کې دی نو سهار ټایم دی سهار ټایم نو داسې دا سبا لګېدو سبا خطو ته ټایم و او 8 ربیع الاول و 8 ربیع الاول دوه قوله دی یو 12 ربیع الاول خلک یادوي 12 ربیع الاول مشهور 12 ربیع الاول زموږ په پاکستان کې خلک میلادونه کوي جشن عید میلاد النبی کنه هغه ټول په 12 ربیع الاول باندې وي یو قول د 12 ربیع الاول دی او یو قول د 8 ربیع الاول دی مشهور 12 ربیع الاول دی خو د محققین او محدثین قول د 8 ربیع الاول دی 8 ربیع الاول وي صحیح قول دار چې 8 ربیع الاول دی خو مشهور 12 ربیع الاول دی 12 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول بنابر اختلاف او د ګل ورځ او سحر ټایم چې په دې ټایم کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو نو د عبدالمطلب سے په خانه کعبه کې ناستو التا نو چې څنګه نبی علیہ السلام پیدا شو کنه وې د خانه کعبه د دیوال نظم کې لراله زمکه لراله بیا اوچت شو چې اوچت شو د باندې یاره رااله یاره پیراله چې دا څه وشو کور ته رامنډې کړې چې کور به خیري خپل انګور خو ته معلومه وکنه زما د مړ زوی هغه ښځه ناجوړه ده د ماشوم نو د خپل کور بیماری ورته هم معلومه وه نو د خانه کعبې نه یې رامنډې کړې کور ته
نو چې کور ته راغی تپوس یې وکړو نو زیری پې وشو چې ستا د مړ زوی پیدا شوی دی ستا د مړ زوی نه دی عبدالله او ستا د امینه نه ده انګور چې دی کومه ده د هغې زوی پیدا شوی دی نو عبدالمطلب صاحب راغی او نبی علیه السلام یې په دې ورونو کې داسې روچت کړو چې روچت کړو او منډې کړې څنګه چې پیدا شو نبی علیه السلام راواغست په غېږ کې او منډې کړې لاړ خانه کعبې له او په غېږ کې اخیستی او د خانه کعبې نه پې اووه طوافه وکړه د پیدایش سره یې په نبي علیه السلام باندې د خانه کعبې نه اووه طوافه وکړه زه چې څنګه لاړم او طواف مې شروع کړ که نه د هغې نه مخکې جمعه باندې ما دا بیان کړی و د څنګه چې مې طواف شروع کړ د کعبې ته مې کتل قسم په الله دغه خبره رایاده شوه مې چې نبي علیه السلام پیدا شو که نه نیکۍ په غېږ کې نیولې او د دې نه ګیر چاپېره تاوېدو په نبي علیه السلام یې اووه طوافه د خانه کعبې نه ګیر چاپېره وکړو دلته کې د خانه کعبې دیوالونه ځمکې له رالو بیا اوچت شو دلته په ایوان کسرا کې د کسرا چې کوم محل و په هغې کې زلزله راله یوه تیزه زلزله راله د فارس چې کومه اتشکده وه هغه مجوسیانو د اور عبادت پی کو 1000 کاله شوي 1000 کاله چې دا مړه شوې نه وه دغه اتشکده یو تن به ورته ناستو مسلسل به یې هغې ته تیل ورچول لرګي به ورچول هغه اور به هغوی مړ کېدو ته نه پرېښود ځکه هغه د هغوی خدای و د هغې به یې بندګي کوله هغه اتشکده پاکه شپه باندې ناڅاپي مړه شوه دریای ساوه وچ شو کسرا چې په خپل محل کې زلزله ولیدله او د هغه کونګروګان راتاو شو ځمکې ته پړ مخې پریشانه شو وایي دا څه چل دی نو خبر ورته راغی دغلته کې یو کس و موبزان د هغه نوم و هغه ورته وایي حضرت د فارس اتشکده مړه شوې ده بېګا شپه او دغه خو پرېږده و بېګا شپه ما خوب هم لیدلی دی وایي څنګه دې خوب لیدلی دا موبزان وایي ما خوب لیدو چې د عربو نه سخت اسونه ګوړسوار دا را روان شي عربي اسونه دي او کسان پې ناست دي د عربو نه راوځي او په ټوله دنیا باندې خواره شي او فتح حاصلوي بېګا مې دا شپه خوب هم لیدلی د کسرا په چې کوم بادشاه او د هغه په خفګان کې نور اضافه شوه چې یاره دا څه کې دي د معبرینو نه تپوس کو د تعبیر کوونکو نه وایي د عربو د طرف نه په دنیا باندې یو لوی انقلاب را روان د عربو د طرفه به یو انقلاب راوچتېږي او په ټولو دنیا باندې به خورېږي او ټولو دنیا به فتح کوي معبرین ورته دا تعبیر ورکړه نو د نبي علیه السلام په پیدایش باندې الله تبارک وتعالی سره ډېر عجیبه واقعات رامخ